السلام علیکم. زه عبید الله حسام یم. الله تعالی په قرآن کریم کې هر انسان ته 9 نصیحتونه لري. داسې نصیحتونه که انسان یې په خپل ژوند کې عملي کړي دی به هیڅکله له ستونزو سره مخ نشي. یو بریالی انسان به وي او له خلکو سره په تعامل کې به ډیر زیات کامیاب او بریالی وي او هیڅوک به له ده کرکه ونه کړي. ټول به د مینوال وي. په حجرات سورت کې الله تعالی فرمایي فتبینوا فاصلحوا واقسطوا ولا تلمزوا ولا تنابزوا اجتنبوا كثيرا من الظن ولا تجسسوا ولا يغتب. دغه ټول نصیحتونه د حجرات په صورت کې دي. الله تعالی فرمایي ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وای کله چې یو فاسق تاسو ته خبر راوړي مخکې لدې چې دغه خبره ومنئ یا حکم پرې وکړئ لومړی پلټنه وکړئ. داسې نه شي چې حکم وکړئ یا دغه پریکړه باندې عمل وکړئ خو بیا وروسته تاسو پښیمانه شئ. په دویم نصیحت کې الله تعالی فرمایي فاصلحوا روغه جوړه وکړئ. انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم. مؤمنان سره ورونه دي د دوی په منځ کې تل روغه جوړه کوئ. نفاق ما اچوئ. دریم نصیحت دا دی چې واقسطوا انصاف وکړئ ځکه ان الله يحب المقسطين. الله تعالی انصاف کوونکي او عدل کوونکي خوښوي. الله تعالی په څلورم نصیحت کې انسان ته سپارښتنه کوي چې لا يسخر ملنډې مه وهئ. په هیڅ چا باندې ملنډې مه وهئ. د انسانانو په عیوبو باندې یا د انسانانو په عیبونو باندې ملنډې مه وهئ ځکه دغه هر څوک چې تاسو یې وینئ الله تعالی پیدا کړی دی. پنځم نصیحت ولا تلمزوا د نورو خلکو عیبونه مه لټوئ. شپږم نصیحت ولا تنابزوا په بېلابېلو نومونو خلک مه یادوئ لکه ای غټ سریا ای شین سریا ای کدو او داسې هغه نور نومونه چې انسانان یې په اورېدو خفه کېږي. الله تعالی ترې موږ او تاسې منع کوي او وایي چې ولا تنابزوا بالالقاب په بدو القابو خلک مه یادوئ. اووم نصیحت چې الله تعالی انسان ته کوي اجتنبوا کثیرا من الظن له ډېرو ګمانونو ځان ساتئ ځکه الله تعالی وایي چې ان بعد الظن اثم. ځینې ګمانونه داسې دي چې ګناه وي ګناه لري دغسې ګمان کول. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو حدیث مبارک کې فرمایي چې ان الظن اکذب الحدیث. ګمان کول تر ټولو بدترین دروغ دي. اتم نصیحت کې الله تعالی انسان ته سپارښتنه کوي چې ولا تجسسوا تجسس مه کوئ. په هر څه کې پلټنه مه کوئ. د خلکو پټ مسایل مه راسپړئ. خلکو ته غوږ مه نیسئ. نهم نصیحت او یا نهمه سپارښتنه تر ټولو خطرناک کار ولا یغتب بعضکم بعضا. ځینې له تاسو د ځینو نورو غیبت مه کوئ. دا خطرناکه ګناه ده او الله تعالی له ډېرو بد څه سره تشبیه کړی د کار دی. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. آیا په تاسو کې داسې څوک شته چې د خپل مړ شوي ورور مرداره غوښه وخوري؟ طبیعي ده چې تاسو ترې کرکه کوئ. دغه نصیحتونه زده کړئ په خپل ژوند کې عملي کړئ. هیڅکله به په ټولنیزو چارو کې او د ژوند په امورو کې پښیمانه نشئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.